سلامونه وخت مو په خیر. په دوحه کې د جمهوریت د لوړ پوړي پلاوي او طالبانو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره پای ته ورسېدل. سرچینې وایي چې اوربند، انتقالي دولت او د طالب بندیانو خوشي کول د دغو مذاکراتو مهمې برخې وې. د عوامي نشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي د پاکستان په جوماتونو کې ترهګر چندې ټولوي او افغانستان ته اوړي. هغه زیاته کړې چې پاکستان د افغانستان په مسله کې پریوتی ذهن لري. په اماراتو کې د افغان هوایي ځواک د تیارو د ترمیم لومړی ورکشاپ پرانیستل شو. چارواکي وایي هغه تیاري چې ترمیم ته ولاړ وي ټولې په جوړېدو دي او د هوایي ځواک قوت به 3 چنده کړي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین عبدالرحمن رحمان ویلي چې په هیواد کې روان جنگ د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. هغه ویلي تر هغه چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي نو له دغې خاورې څخه به دفاع کوي. نړیوال بانک له افغانستان سره د 50.5 میلیونه ډالرو مرسته نوره هم وکړه. د کرنې وزارت ویلي چې نړیوال بانک دغه مرسته د خوړو د خوندیتوب بیړنۍ پروژې تر مثبتو ارزولو وروسته کړې ده.